دا په اصل کې ملټیپل انټيليجنس تیوري یو تیوري ده او په هغه تیوري کې دغه سړی چې چا دا پیش کړی دا نه هغه د ذهانت نه قسمونه ذکر کړي دغه نه قسمونه چې دي په اصل کې چې موږ دغه نه قسمونه باندې ځان پوهیږو هغه موږ ته پوره پته ولګي چې ذهانت څه شی دی او بل موږ په پروګرام کې دا خبره وکړه چې په اصل کې داسې نشي کېدای چې یو سړی کې دا نه وړه قسمونه ذهانت راجمع شوی بلکې دا خدای پاک او انسانان داسې پیدا کړي دي چې څه خلکو کې بعد ذهانت یو قسم او څه خلکو کې بعد ذهانت بل قسم نو درې قسمه به کېدای شي څلور به کېدای شي خو ټول قسمونه ذهانت دا په یو ځل باندې نشي کېدای د ذهانت په دغه قسمونو کې به ذهانت نه منطقي ذهانت دی منطقي ذهانت چې لوجیکل انټيليجنس ورته وایي دا هغه خلک چې د حساب کتاب کې په ریاضي کې په اکونومکس کې په سټاتستکس کې داسې قسمه مضمونونو کې ډېر قابلانی او د هرې خبرې لپاره د هر تفتیش کوي انکوایري کوي تجربې کوي او مشکله حالات چې کومه مسلې شي هغه مسلو د حل کولو کوشش کوي لکه دا پرابلم سالو لري او د هغه قسمه ویډیو گیمز ډیر زیات خوښي کوم ویډیو گیمز کې چې هغه لار تلاش کې او یا پکې یو تعالی یو ټاسک درکې او ټاسک ته پوره کې یا د یو پرابلم درکې او پرابلم ته سالو کې نو دغه خلک چې دې خلکو لپاره جواب چې دی نو موضوع جواب هم درکړي چې د یا د میث او د اکونومکس او ماهران او ټیچرز جوړ شي یا د کمپیوټر ماهر جوړ شي یا د اډیټر جوړ شي لکه اډیټ افیسر شي یا د اکاونټنټ جوړ شي او یا د کساره سبجیکټ سره ریلیټډ ساينټیسټ دینه پس دویم نمبر د ذهانت قسم چې دی هغه لساني ذهانت دی لساني ذهانت چې جبې سره ریلیټډ دی دا هغه خلک اکثر د زمونږ شاعرانو او دیوانو چې خلک وایي نو د دې خبرې سره سمې دی خولي لري چې د الفاظ او څنګه استعمالي او څنګه دغه هغه ادایګي کوي نه د دې تلفظ او دا ټول داسې بالکل ټیکی کنه چې دغه خلک سره چا څه پیونه نسي په لږ وخت کې باندې خلکو سم جادو کی دا غي ټول توجه خپل ځان ته راوړي نو دای سره خلک نسي نه د دې خبرونه خو دخلي دغه خلک چې کومین د لساني ذهانت والا خلک او د کیریر ریاض سره د خلکو لپاره یا د چې میډیا د لار شي نه دا خلک ډېر کامیابی د ټي وي هوست په تور باندې د موټیویشنل سپیکر په تور باندې د سیاستدان په تور باندې ځکه چې سیاستدان لپاره موږ تکلیف درغی کنه دا یو خو مقرری خو تقریر کوونکی او ورسره یو خو وکیل جوړې دی شي دی او یوټیوبر خو یوټیوبر جوړې دی شي دې سره بل جذباتي ذهانت دی او دا نه قسمونه چې ذهانت کوم دي په دې کې ټول نه اهم د جذباتي ذهانت دی نو جذباتي ذهانت چې ایموشنل انټيليجنس ورته ویل شي دا څه ته وایي د دې مطلب دا دی چې مونږه کله دومره ذهینان شو چې مونږ خپل جذباتو کنټرول کولی شو مونږ خپل جذباتو مقابله کولی شو نو ویل شي چې د جذباتو لاندې کوم فیصله واغستې شي هغه فیصله اکثر غلطي او د جذباتو په وخت کې لکه چې مونږ یا ډېر غوسه یو یا مونږ ډېر خفه یو یا مونږ ډېر خوشاله یو دغه وخت کې بیا فیصله غستل نه پکار او زمونږ جذبات نه زمونږ د عمل او د رد عمل پته لګي نو جذباتي خلک چې کومي نه غي داسې عمل او رد عمل ورکي چې رسو په بیا خپل ستومانه او دغه ایموشنل انټيليجنس په چا کې نه هغه د عمل ډایرکټ نور کوي نو دغه خلکو لپاره چې کوم جابز دي نه هغه دی یو خو کونسلر جوړې دي شي او کونسلینګ چې کوي خلکو له مشورې چې ورکوي ګایډنس چې کوي ورسره یو خو ماهر نفسیات جوړې دي شي یو خو مینیجر جوړې دي شي ځکه چې دیو چې نن جذباتي ځانته کې شته ته پته لګي چې د خلک څنګه مینیج کې سچويشن څنګه مینیج کې او یو خو سماجی شخصیت یو خو استاد جوړې دي شي بل دې پسې چې کوم نه هغه دوسرو کو سمجھنے کی صلاحیت دا کوم خلک لکه چې ما په پروګرام کې مخکې تاسو ته ویل چې دا هغه خلک دي نه چې دای خدای پاک دا صلاحیت قابلیت ورکړي چې ډیر زر یو سړی جج کی ډیر زر یو سړی اندازه ولګي او دای چې کوم اندازه لګي هغه ټیکو نو د نورو خلکو د احساسات هم د سره احساسي د غیر جذبات او احساس ورسره وي د پته لګي چې د اوس دې ټیم کې تنگ دی پریشان دی خفه یا څنګه هم دی نه غشان بیا ورسره ډیلینګ کوي دا سړی هم چې کوم دی چې چا کې د نورو خلکو د انډرسټینډ کولو را صلاحیت دي نه دله په کار دي چې سایکالوجي وایي دا د لپاره بیسټ فیلډ دی دا خلک خادیبان او شاعرانو کې دي شي ځکه چې په دې کې د نورو خلکو ته پته یې ته به غشان بیا لیک کې کنه او یو خاص سماجی شخصیت دا کشان ما په پروګرام کې تاسو ته وایي چې میوزیک موسیقي او لوی دنیا ده دی موسیقي چې دا کوم خلک پیدا کړي دا په اصل کې پیدا شوی دی موسیقي لپاره لکه ګوري که نصرت فتح خان بل طرف ته له ونه بځای شو نصرت فتح خان میوزیک تراغي دغه خدای پاک د موسیقي د ذهانت اخو نو دې چې موسیقي تراغي نه د یو لجن جوړ شو نو دا خلک چې مين دی आवाज او ساز او ریتم دې سره یو خاص رشته دا په دې خلک نو موسیقي خوخومي موسیقي بیا انډرسټینډ کوي بیا دغه چرز کوي او بیا ورپسې دې نو هغه په خپل پیش کوي موسیقي جوړیږي دا په اصل کې دغه خلکو کې موسیقي را ځانتي نه دی دغه دلار شي
دې سره بل چې دا هغه دا چې هغه خلک چې هغه جسمانی حرکت دي کې دغه دا کلاړیان چې نو دا تاسو به ولیدلی چې یو کې په موضوع باندې کېږي نو یا ډانس ته نو ډانس خو څه چې کوم نه باډي کار دی کنه نو دا باډي دا کار چې کوم دی یو ډانس خو ډانسر چې کوم نه ډانس خاصو کوي چل ورځي چل نور دي سو کې ډیر زیات ښه کوي یو لوی ډانسر دی جوړ شي دا په اصل کې دا باډي لا حرکتونه لګره چې خلک خبرې کوي کنه لاسونه ورسره خوځي د دې فیس ایکسپریشن چې دی د دې د پورو باډي کمپوزیشن او دا چې کوم حرکتونه ور کوي نو دا راکلاریان کې خو د دې ډیر ضرورت یا ډانس کې نو دا تک خلک چې دا وایي ذهانت پوره یو قسم نزان لا دا شان فطرت سره متعلق ذهانت چې ما تاسو ته پروګرام کوم چې څه خلک هغه چې هغه نیچر سره ډیر خوشاله سیندونو سره غرونو سره ځنګلونو کې او د زناورو سره ډیر زیات محبت دا ساتي په کورونو کې ډیر مینه ور سره کوي باغ ډیر خفقيږي تر دې پوري چې بیا ما تاسو ته وایي چې شاعرانو او داسې خلک چې هغه لکه ډیر سنسټیوي هغه به جان سيزونو باندې مخبقيږي هغه سره ډیر مینه ساتي نو دا خلک چې کوي دا فطرت سره ریلیټډ خلک دي او د دې ذهانت تک کرے نو دای له باغبانی په کار ده جیولوژي ول سبجیکټ په تور باندې ویل پکار دي یا فلکیات او یا موسمیات والا او فلسفیانه ذهانت چې دی نو دا د ذهانت په ټولو قسمونو کې ټولو نه غرام ذهانت دی خلک څنګه په معاشره کې وایي چې څوک ډیر زیات قابل کنه وایي سم فلسفي دی نو د فلسفي کار دی چې سوالونه وچتای دی په اصل کې د دې ټولو سيزونو د حقیقت نه دی د حقیقت باندې ځان په کول غواړي او تاسو ما ته دا وایي چې لکه د ټولو سيزونو د حقیقت کله مونږ ته پته ولګي نو دا هغه نه پس په ګورې بیا په دنیا کې ژوند ډیر آسان شي لکه د مثال په تور باندې یو سړی خفه شو خفګان ورته راغی څه مسله رااله نو دته خو اوس ته پته چې دا خفګان د خفګان په حقیقت دی پوهه د غم په حقیقت که خوشحالي ورته رااله د خوشحالي په حقیقت پوهه نو دی به د غم په حالت کې غیر نه کوي او دی به د خوشحالي په حالت کې لکه ډېر د خوشحالۍ لګېلې ونه کېږي نه نو دا په اصل کې چې د دې سیزونو د حقیقت مونږ ته پته ولګي که نه نو د دې سیزونو د حقیقت ته کوزېدل او د کومو سیزونو دا چې کوم ډېر زیات اهم دي لکه خدای پاک او کائنات او دنیا ژوند او مرګ او محبت او نفرت دا ټول سیزونه نو چې د دې د حقیقت نه کله مونږ خبر شو نو دې ته بیا د کیسې د فلسفي ویل شي او دا فلسفیانه ذهانت چې دی نه دا ذهانت په قسمونو کې یو اهم قسم دی نو د نن پروګرام زموږ په دې باندې بل پروګرام با یو بل موضوع سره کوو تر هغې پورې زمونږ دا پروګرام په هغه ټایم ختم شو او مالا خپل هوست پلان یې د اجازه راکړي تر بلې اتواره پورې بلې اتوار به ماسپښین 3 بجې بیا یو نوی موضوع سره راځو تر هغې دمه د الله په امان